کمال ناصر اصولی د حکیم الکوزی درملو په اړه تازه څه وویل. کمال ناصر اصولی ولې د حکیم درمل په خوړلو سره وضعیت خراب شو؟ اصولی خلکو ته د حکیم باره کې څه وویل؟ دلته ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. اصولی زما وضعیت د الکوزی درملو خراب کړی. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولی هم په کرونا وایرس ناروغۍ اخته شوی دی، خو هغه وایي چې حکیم الکوزی درمل یې هم خوړلي وو چې د هغه وضعیت یې ور خراب کړی و. کمال ناصر اصولی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د اختر په اوله ورځ پرېته به راغلی وه چې ډاکټر ورته راسن 2 ملي انټي بیوټیک پیچکارۍ پیل کړې. هغه وایي چې 4 ورځې ورته پیچکارۍ سیروم راکړل، خو 15 ورځې وروسته یې د وجود دفاعي سیستم خراب شو او له هغې وروسته د روغتیا وزارت او افغان جاپان روغتون ډاکټران ورغلل. هغه وایي 18 ورځې لوړه تبه وه. هغه وایي په دې ورځو کې ورته د اکسیجن اړتیا هم پیښه شوه. نوموړی لیکي چې نن یې صحت بیرته په ښه کېدو دی. کمال ناصر اصولی وایي چې ملګرو ورته د حکیم الکوزی درمل هم وروړي وو، خو هغه پرې هیڅ مثبت تاثیر ونه کړ. هغه وایي ډاکټرانو راته وویل چې د حکیم الکوزی درملو یې وضعیت ور خراب کړی و او په افغان جاپان روغتون کې هم 10 کسان چې د حکیم الکوزی درمل یې خوړلي وو ومړه. هغه همدارس خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې د ستوني درد او تبې پر مهال قوي انټي بیوټیک وخوري او یوازې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو لارښوونو سره سم د درمل وخوري. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.